على رسوله الكريم أما بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی یو صحابی فرمائی چې ما بکلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکتل کان دائم الفکر متواصل الاحزان نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر وخت فکرمند بو په فکر کې به ډوبو او هر وخت به نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمجنو علماء لیکلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فکر دغه غم هر وخت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکر کول د کاروبار د دکان د خپل تجارت د خپل معاش لپاره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فکر دغه غم د خپل امت لپاره سرنګ د ما امت د الله رب العزت د رضا او د جنت مستحق وګرځي او سرنګ د ما امت د الله رب العزت له ناراضګي نه د الله له ور نه د الله له غضب نه په حفاظت کې د الله رب العزت نه بعد په انسانانو باندې خصوصا په مؤمنانو باندې تر ټولو نه زیات حقوق د نبی علیه الصلوۃ والسلام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیګړو د احساناتو تقاضا هم ده او د الله رب العزت امر او حکم هم ده چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په ذات مبارک باندې زیات نه زیات د صلات او د سلام کثرت وش الله رب العزت قرآن کریم کې المانزه د روزه د زکات د حج او د نور عبادت او احکام بیان کړي اور سره د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام احوال بیان کړي د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بارک د آدم علیه الصلاۃ والسلام بارک د آدم علیه الصلاۃ والسلام بارک الله فرمایل چې ملائکه یغو ته سجده وکړه آدم علیه السلام ته سجده وکړه د نوح علیه الصلاۃ والسلام بارک الله فرمایل واصنع الفلك باعیننا دغه رقم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بارک ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله رب العزت چې کوم خبره وکړه کوم انداز اختیار دا صرف د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصوصیت الله رب العزت فرمایل یو کار زکم د ما ملائکه کې هغه کار تاسو وکړه یو واحد عبادت الله رب العزت فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله رب العزت سلام کوي صلات وی او بیا دی الله نه بعد یغه ملائکه صلات او سلام اختیاري نو چې الله هم کوي ملائکه هم کوي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما مؤمنانو تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د صلات او د سلام اهتمام وکړئ یو جیم په قران کریم کې دا نه دی راغلی المانز امر الله کړی دانه دی راغلی الله فرمای زم المنس کم زکات او دی حج او دی روزي حکم راغلی الله دا ویلی چې زم روزه نسم زم زکات ورکوم زم حج کوم صرف یو عبادت یو کار ده چې الله رب العزت فرمای چې هغه زم کم د ما ملائکه کوي مؤمنانو تاسو مو هغه صرف د درود شریف عبادت الله رب العزت فرمایي چې زم کم د ما ملائکه کوي تاسو مو صلات او سلام صلات ادغ نسبت چې کله دی الله طرف ته شي یعنی الله صلات او سلام کوي نو بیا د صلات او د سلام معنا راځي صلات معنا راځي رحمت نازله ول صلات معنا راځي رحمت نازله ول د صلات معنا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملأ الاعلى کې د ملائکه مخته د نبی علیہ السلام ثنا نبی علیہ السلام صفت بیانول ملائکه صلات کوي
نو مطلب دا د ملائکه دی الله نه سوال کوي دعا کوي رحمت غواړي د نبی علیه السلام لپاره او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تفسیر دا ده یبرکون د نبی علیه السلام لپاره دی برکت سوال کوي او مؤمنان چې کله د صلات کار کوي التم مطلب دا ده د نبی علیه السلام لپاره سوال کوي دعا کوي نو الله هم کوي ملائکه هم کوي تاسو هم کوي چې کله دغه آیت نازل شو صحابه نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه اے دی الله رسوله سلام خو موږ وایو په لمانځه کې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته الله وی چې صلاتم کوي سلام خو موږ وایو السلام علیک په لمانځه کې په تحیات کې هر مسلمان یې کوي دا صلات چې شاید نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود إبراهيمي نبي عليه الصلاة والسلام صحابه توشو نو ځکه د ټولو محدثینو د ټولو صحابه تابعینو مفسرینو فقهاو صوفیاو په دې باندې اتفاق ده یو چام اختلاف نشته تر ټولو بهترین افضل ترین اعظم ترین درود شریف هغه د چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته شولای هغه د چې مسلمان په خپل منځ کې وایي درود ابراهیمی نو دغه آیت نه بعد په منځ کې اللهم صل راغ سلام ورسته درود راغ دغه رقم ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه السلام راغی مخ مبارک ډیر روشن او د خوشي اظهار پې کېده نبی علیه السلام صحابه پوښتنه وکړه اے دی الله رسوله نن د تا په مخ مبارک باندې ډیر زیات د خوشحالي آثار دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل جبرئیل امین ما تراغ او جبرئیل امین ما ته ویل چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې خوشاله چې د تا هر امتی یو واری په تا باندې درود ووایي صلات او سلام وکي الله فرمایي چې زه په هغه باندې لس واری سلام ویم لس واری پروردگار عالم خپل درود وایي حدیث تاسو بار بار اوریدلی یو واری څوک درود شریف وایي د الله له طرفه لس واری رحمت ده سلام وایي لس واری سلام ده او د الله له طرفه لس نیکی دي لس درجه پورته کیږي لس ګناهونه له دې سره تویږي او د ابو داود حدیث ده نبی علیه السلام فرمایي اماش قیامت پرستو ټولو نه زیات ماته نږدې اما هغه امتی ده چې هغه زیات نه زیات په ما درود وایي او د ما د شفاعت حقدار هغه امتی ده چې زیات نه زیات په ما باندې درود شریف وایي طبرانی حدیث ده ترغیب او ترهیب هم راخستی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله بعض ملائکه پیدا کړي اما د وفات نه بعد هغه د ما په قبر باندې دي او د ټول مخلوقات نمونه الله یغو ته ورکړي دي هر سړی پنځه کې په سر چې هر چیرې یو سړی درود شریف ووایي هغه ملائکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته درود پیش کوي د یو سړی نوم اخلي د پلار نوم اخلي فلان ابن فلان دا درود توفه اتا په امت کې پلانکی د پلانکی زوی دا تا ته یغرا لجل نو درود یو داسې عبادت ته د اسمان دروازې کېدای شي د یو نیکی او د خیر لپاره د لمانځه او د روزې د زکات او د حج لپاره بند شي یو عمل داسې چې هغه اسمان ته د خطو قابل نه د الله د دربار لایق نه مناسب نه درود شریف یو داسې وی آی پی عبادت ته چې په دې باندې کلم د اسمان دروازې نه بندي دا واحده عبادت ته چې ملائکه او پروردگار خپل د دې عبادت امرم کوي او پروردگار وایي چې زم کو دا واحده عبادت ته چې د دې عبادت لپاره دی واپسی حکم نشته که په هر طریقه په هر نیت باندې یو سړی وایي او بیا د دې درود شریف فواید شاید صرف دانه د چې د آخرت فواید علامه ابن القیم رحمت الله علیه باقاعده یو کتاب لیکلی جلاء الافهام صرف د درود شریف په فائدو کې سلويش فائدې ابن القیم رحمت الله علیه ذکر کړ امام سخاوی رحمت الله علیه کتاب په لیکلی ده دغه رقم غټو محدثونو باقاعده صرف په درود شریف باندې کتاب لیکلی او دا ټول لیکلی ای ترمذی مشهور حدیث ده ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ
دیغه خپل اذکار او معمولات او د دعاو یو ترتیب یو. نبی علیه الصلاۃ والسلام تراغه چې یا رسول الله زه دعا وکم، په دې دعاو کې زه په تا باندې صلات او سلام دې اهتمام هم کوم، نو زه په تا باندې څومره درود ووایم؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ما شئت، څومره چې د تا زړه کېږي. و یا رسول الله الربع، څلرمه حصه به زه صرف درود ووایم. نبی علیه السلام وفرمایل ما شئت وان زدت فهو خیر، که ته په څلرمه حصه زیاتوالی راولې دا به تا لپاره بهتره خیر به په دې کې. نو صحابي بیا ورته وایي ای د الله رسوله النصف، زه به د خپل ټول اذکارو نیمه صرف درود شریف کوم. نبی علیه السلام وفرمایل څومره چې د تا مرضي. او بیا ورته وفرمایل که په دې نه زیاتوالی راولې دا به تا لپاره شي. دغه رقم الثلثین، په دریو کې دومه حصه، دوه حصې به زه درود ووایم. نبی علیه السلام بیا ورته وفرمایل ما شئت، څرنګه چې د تا زړه خو که په دې زیات کې دا به تا لپاره شي. و یا رسول الله زه به خپل ټول ذکر، ټول اوراد، ټول دعاوې صرف درود شریف وګرځوم. نبی علیه الصلاۃ والسلام یوه جمله ورته وفرمایله اذن تکفى همک ویغفر لك ذنبک، که ته خپل ټولې دعا درود شریف وګرځې بیا خو د تا ټول فکرونه، ټول غمونه، تا د ټولو مسایلو لپاره او د تا د ټولو ګناهو د مغفرت لپاره دا درود شریف کافي ده. یعنی د دنیا چې څومره مشکلات او پریشانیانې دي دا د دنیا ګټه ده، او د آخرت ګټه شاید چې د انسان مغفور او مرحوم سي. دې دواړو لپاره بهترینه شی هغه درود شریف. ځکه مشایخو لیکلي دي د هر مشکل لپاره، د هرې پریشاني لپاره مشایخو د دې تلقین کړی چې زیات نه زیات درود شریف وویل شي. علامه عبدالحی، ډاکټر عبدالحی صاحب عارفي رحمت الله علیه د حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب شیخ او پیر مشهوره بزرګ تیر سوی په نږدې زمانه کې. حضرت مفتی تقی عثماني صاحب فرمایي وایي د ما شیخ ماته ویل وایي زه یوه عجبه خبره درته وکړم، دنیا چې کوم مشکل، کومه پریشاني، کوم مصیبت هم هغه که د دنیا که د آخرت چې په سړي باندې راشي یو راز درشه، راز دا ده دعاوې هم پکار دي، دعاو سره درود شریف ډېر ویلل پکار دي، دا هر مشکل به ختمیږي. او بیا د هغه دلیل دا وشو وایي ګورئ نبی علیه السلام سنت او عادت مبارک به دا و چې کوم سړي به نبی علیه السلام ته تحفه او هدیه راوړه، نبی علیه السلام کوشش به دا و چې د هغې تحفې په بدله کې به تر هغه نه ښه تحفه ورکوله، بهترینه بدل به یې ورکو. نبی علیه السلام اوس په روزه مبارک کې ده موږ عقیده د ژوندی د حیات ته نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله روزه مبارکه کې ده. یو بنده درود شریف ووایي ملایکې دا تحفه ورته پیش کړي، دا د پلانکي د پلانکي زوی، دا د هغه له طرفه ده. نو نبی علیه السلام ژوند مبارک کې عادت دا و چې بدله به یې ورکوله. نو اوس د بدلې طریقه دا ده چې هغه به د الله په حضور کې دې بنده لپاره دعا کوي. نو په دې وجه باندې د درود اهتمام پکار ده. علامه بوصیري رحمت الله علیه مشهوره امام، مشهوره عالم، مشهوره تاجر، مشهوره شاعر تیر شوی، پالیچ پیول ویده گذر واله، خبرې نه سوی کولی او نور کته پښو نه شل شو، پروتو په بستر باندې. په زړه کې خیال راغه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې زه یوه قصیده ولیکم. شاعر و، مشهور زمانه قصیده برده شریف، مشهوره قصیده د په عربي ژبه کې دا یې ولیکله. چې کله دا قصیده ولیکه شپې نبی علیه السلام خوب ولیده او نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې بوصیري دا کومه قصیده چې تا لیکلې دا ما ته واوروه. و یا رسول الله د ما په خولې پالج ده، نسم خوله شورولی. نبی علیه السلام لاس مبارک پې تیر که، خوله آواز یې برابر سو، خوله یې جوړه سوه، په خوب کې نبی علیه السلام ته واوروله او نبی علیه السلام ورته خوشحاله سو. سهار چې کله له خوبه راجګ سو او یو روایت دا ده شورا ولیکلي چې نبی علیه السلام خپل صادر مبارک ورک، سهار چې کله راجګ سو ګذر یې هم ختم او خوله یې هم برابره وه او رک روغ شو. نو مشهوره قصیده برده دې د تالیف سبب دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وګرځېد. نو ځکه درود شریف د آخرت ګټه خو ده کې، دنیا ګټه په درود شریف کې ده. نو نن د جمعې ورځ ده، خصوصا په هفته کې جمعې په ورځې زیات نه زیات که یو شی هم نور ذکر نه، صرف د درود شریف اهتمام دا د جمعې لپاره
په عام وخت کې سحر او المشام کمه درجه دا د سل واری په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل سي. الله رب العزت